حدیث کی راځي امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هلك المتنطعون هلاک شوي دي سختی کوونکي المتنطعون المتشددون معنی دا ده المتشددون سختی کوونکي هلاک شوي دي سختی کوونکي هلاک شوي دي سختی کوونکي هلاک شوي دي دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 پیری کړې ده او د دې خبرې د اهمیت لپاره 3 پیری تکرار کړه یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري په تاریخ کبیر کې راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تشددوا على انفسکم په خپل ځان باندې سختي مه جوړوئ سختیانې بې ځایه سختیانې مه کوئ لا تشددوا على انفسکم سختیانې مه جوړوئ په ځان باندې فانما هلك من قبلكم بتشديدهم على انفسهم الله اکبر پوخانی چې تباه شوي دي نو هغوی هم د دې د لاسه تباه شوي دي چې په ځان باندې به یې سختي کوله نو دا یو عمل دی چې انسان دې سره د هلاکت په لار باندې روان شي او خیرنی انجام یې هغه هلاکت شي او هغه سختي کول دي لکه مثال به په ذکر کوی شي څو مثالونه چې خبره واضحه شي د دې لاندې خو ډېر مثالونه راځي د دې سختۍ د خبرې د لاسه یا د دې سختۍ کولو په باب کې ډېر مثالونه دي لکه عباداتو کې سختي کول یو انسان په ځان باندې سختي وکړي په لمونځ کې په روژه کې او په نور هغه څه کې چې الله پکې اسانتیا پیدا کړي نو کله چې دې سختي جوړه کړي په هغه څه کې چې الله اسانه کړي نو دی بیا هالک دی دی هلاک شو ها چې شریعت کوم ځای کې سختي کړي هلته وکې سختي خو موږ دا خبره تنطع دې ته وایي چې شریعت یو خبره اسانه کړي او ته یې سختۍ دې ته تنطع وایي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خلق تباه دي دا هلاک دي هلك المتنطعون لکه مثال والا ما مثالونه په دې ذکر کو یو مثال دا والا لکه بعض بیماران اسیم د رمضان میاشت نو دا مثال مناسب دی لکه بعض بیماران چې په رمضان کې دا کار کوي لکه اوس الله اجازت ورکړی دی رخصت ورته ورکړی چې ته بیماري روژه ونیسه او ډاکټران ورته هم دا ویلي چې روژه نیول ستا دپاره دا نقصاني دي ستا بدن ته به نقصان در ورسي خو دې په ځان باندې سختي وکړي او هغه روژه ونیسي نو دې اوس متنطع دی یعنې ده په سختي جوړه کړه په ځان باندې دغه شان بعض خلک لکه سختي کوي د الله په صفاتو کې التنطع فی صفات الله نو هغه تپوسونه به کوي چې هغه مناسب نه دي او هغه تپوسونه به کوي چې هغه سلف صالحینو نه دي کړي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی متواتر حدیث دی امام بخاری امام مسلم راوړی ینزل ربنا كل لیلة الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر وی زمونږ رب را کوزیږي هره شپه د دنیا اسمان ته کله چې د شپې د آخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي دا اوس د الله صفت دی زمونږ په ایمان دی چې الله را کوزیږي د دنیا اسمان ته د شپې په آخرنۍ برخه کې لکه څنګه چې د هغه د شان سره ښایي دا زمونږ ایمان دی اوس یو سړی تنطع شروع کړي او په دې کې ورننوځي او سختي جوړه کړي کیف ینزل او څنګه راکوزیږي او ولې د آخرنۍ درېیمه حصه او دا خو دا ټوله دنیا کې چې شپه دلته وي نو هلته ورځي بیا بل ځای کې شپه شي بیا بل ځای کې شپه شي نو دا خو معنی لري چې الله همیشه د دنیا په اسمان کې او
آیا چې راکوشي نو عرش ته خالي پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي؟ دې تپوسونو ته څه ضرورت دی؟ دې ته وایي تنطع د الله په صفاتو کې. دې ته څه ضرورت دی؟ تا ته چې شریعت څه ویلي دي بس عمره هغه امره ایمان پرې راوړه بس. الله راکوزیږي د دنیا اسمان ته، بس الله راکوزیږي د دنیا اسمان ته څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. نو دا قسمه تپوسونه دا بېځایه او پالتو تپوسونه کول دا د مؤمن شان نه دی. نه الله موږ په دې مکلف کړي و، الله موږ نه دا تپوس هم نه کوي دې خبرو. الله موږ په دې خو نه مکلف کړي. الله موږ په څه مکلف کړي چې په دې باندې ایمان راوړي. الله چې د خپل ځان په باره کې څه ویلي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د الله په باره کې څه ویلي دي، نو په دې باندې ایمان راوړه څنګه چې حق دی. بس دغه طریقه ده، دغه زموږ ذمواري ده. موږ به دغه وایو چې سمعنا واطعنا وصدقنا وآمنا. موږ دا خبره واورېده، موږ یې منو، موږ یې تصدیق کوو، زموږ په ایمان دی. زموږ دغه ذمواري ده. د څنګه کیفیت، نو کیفیت موږ ته نه معلوم. الله په عرش ته پاسه دی، څنګه په عرش ته پاسه دی؟ یا د الله نور صفات دي، څنګه دي دا صفات؟ د څنګه موږ ته پوښتنه به نه کړي. دې ته وایي سختي جوړول. بس څومره چې بیان شوي دومره په ایمان دی، بغیر د کیفیت بیانولو نه، بغیر د مثال بیانولو نه، بغیر د تشبیه ورکولو نه، بغیر د معنی بدلولو نه، د دې نه بغیر به دا ټولې خبرې مني. داسې یو مثال لکه یو بل مثال والا د سختی کوونکو، لکه په اودس کې سختی کول. بعض کسان هغه دي 3 4 5 6 7 دومره پیری دی به اودس وکړي او بیا به هم لګیای کوي، بیا هم لګیای کوي. شیطان ورته وسوسې راچي چې یاره خپه به دې نه انځلي کسو او لاس به دې نه او دی بیا ورشي او دی بیا ورشي. شیطان چې ورته څه وایي هغه مني. شیطان چې ورته څه وایي هغه مني. لکه بعض چې کله غسل جنابت کوي، هسې مثال، نو دی به بس نښته وي چې دی پوزې ته به دا اوبه څنګه ورننوځي او دی غوږ ته اوبه ننویسته غواړي ځکه چې ټول بدن یې انځله غواړي. دا قسمه سختیانې. بعض د اوبو په مسله کې به سختي شروع کړي، د اوبو په مسله کې د اوبه به څنګه او دا به ګوره پته نشتي بدلې شوي به ګڼي که به صحیح او که نه به، او دا به کوم ځای کې پرتې وي، او دا د کله نه پرتې وي، او د دې څومره وقوع شو، او دا د کوم ځای نه راوړی شي، او دا سختیانې به جوړېږي. دا هغه متنطعون دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا هلاک دي. یعنې خلاصه دا د هر هغه سړی چې سختي جوړه کړي په هغه څه کې چې الله پراخه کړي. هر هغه سړی چې سختي جوړه کړي په هغه څه کې چې الله پراخه کړي، نو دی په دې حدیث کې دننه راغی، دی په متنطعینو کې دی. خو عجیبه یو خبره د هغې ته زما سوچ کله نه کله لاړ شي. لکه نن سبا د بعضو دا مطلب دی چې څومره یو سړی سختي کوي دومره به دی تقواداري. دا خصوصا د دې مولیانو او د دې طلبة العلم دا دین چې زده کوي د دوی دا ذهن دی. دا ذهن نن سبا عام جوړ شوی، خصوصا زموږ په دې پښتنو کې کوم چې سلفیان دي، نو هغو دا خبره ذهن ته پرېوتې ده او په صحیح معنو سره د سلفیت د دې معنی نه به خبر هم نه وي. سلفیت کې خو دا نشته. نو دی به څه وایي تقوا دې ته وایي چې څومره یو خبره سخته وي دې ته تقوا وایي. بس دا تقوا ده.
حرام حرام ډیر وایه، د کفر کفر ټکی ډیر وایه، مرتد دی قتل کولی پکار دی، او زندیق دی او خبیث دی او فاسق دی او فاجر دی. دا ټکي چې کوم مولا ډیر وایي بس د دغه مولا په د دوی په منځ کې نومي دا یو تقوادار دی که نه نر دی. ها کوم مولا چې دغه شان بې ځایه او پالتو سختیانې کوي، مسلمانان په شک کې واقع کوي، دا غوښه دا مه خوره، دا غوښه مه خوره، دا غوښه دې نه ځان ساته، دا قسمه خوراک دې نه ځان ساته، دا قسمه خوراک دې نه ځان ساته. په دا خلک د دې مولا هم صفت کوي دا تقوادار، حالانکه دی په متنطعینو کې د سختي جوړوي بې ځایه پالتو. یو شی الله پراخه کړی دی راتنګي په مسلمانانو باندې. لکه ما سره یو وخت کې یو بهر نه یو مولا راغلی و، یو میلمه سره یو میلمه راغلی هغه سره یو کس چا چې راوسته هغه سره دوه کسان خبرې ترې شروع کړ. ما ته وایي چې دا چاکلیټونه چې نن سبا دي دا سنیکرز او باونټي او دا چاکلیټونه وي، وی دې باره کې ته څه وایې؟ نو ما اورېدلي څه چل دی دې باره کې څه وایې؟ موږ خو په خپله یم خورو چې زړه مو ورته وشي خورو، څه چللی دی له وی په دې کې د خنزیر چربي استعمالېږي او په دې باندې دا کوډ چې دی دا کوډ که تاسو خیال کړی په هر شي باندې د انګلیش د انسي چې د دې کوډي او بیا به کرښې داسې ویشتی شوي چې د کمپیوټر ته ونیسو نو په هغې کې هر څه راوځي. وایي دا کوډ وګوره. ما راوغوښته کس ته ما یو کس ته ما ورته راوړه چې راوړو نو ده ما ته زه داسې راوړو وایي دا وګوره دا کوډ دی. ما دې کوډ له څه چل دی؟ وی په دې اوس ما ورته نه پوهېږو خو دې کې پوه خلک په دې پوهېږي چې دې کې د خنزیر چربي پرته ده. نو ما دا کوډ خو د اوبو په بوتل باندې وي، دا کوډ خو په هر شي باندې دی. ته به سوچ چې د هر شي کې چې چل پروته ولي د مسلمانان په شک کې اچي. خیر ډېرې اوږدې خبرې روانې وې. ما تا سره په دې څه دلیل دی چې دې کې د خنزیر چربي ده؟ څه دلیل؟ ټولې تاویلې ما ویلې وې. ما ورته ویل دا ستا کار دی که زما کار دی دا معلومول چې په دې کې د خنزیر چربي شتي او که نه، که نه دې دپاره خپلې ادارې شتي؟ وایي نه دې دپاره خپلې ادارې دي. ما خپلې ادارې چې دي هغوی څه وایي؟ هغوی نه چې تپوس کړی ما درته ووایي هغه ټول د بېدینه زامن دي. ما داسې خبره شوه. کومو ادارو چې دا کار دی هغه ټول تا بېدینه کړو، ټول د بېدینه زامن دې ته جوړ کړو. نو ته بې څنګه پوه شوې چې په دې کې د خنزیر چربي ده؟ نو بس په دې منځ کې هغه کم کس چې ډریور و دی راوستو هغه بس ما ته وویل الله دې ستا ژوند کې برکت واچوي، خبره دې واضح کړې. زه خو ډېر په کشمکش کې وم. ما څنګه؟ وایي موږ راتلو سفر ډېر اوږد و او بس په لاره کې زه یو دوکان ته ورکوز شومه او ویدنه مې د کوډونو موډونو دا خبره واورېده. نو چې دوکان کې مې کم شی راغستو وایي سم وږی شی وم. سفر باندې و سړی وږی شي. وایي چې څه شی مې راغستو دا کوډ به پرې و. ما وایي چې د خنزیر زامن و په دې کې مې سا اچولي انګریزان دي. ما چې دوی څه پته لګي او هر شی انګریزانو پورې ور وتړو. دا جو دا هر څه ګورې د مسلمانو ملکونو کې په خپله ځانه خوراک ډېر سامانونه تیارېږي. نو بس بیا مې اخره کې هغه ساده اوبه راواغستې. نو مې په هغې کې هم خطا شوی دغه اوبه به دې کتلې په هغې هم کوډ شتې په دې کې ته هم سا اچولي. دا اوس څه خبرې شو. که تاسو خیال کړی پاکستان کې دا کیسې ډېرې چلېږي او د خواوشا په دې ملکونو کې یو وخت کې وایي دا لیس چپس چې دی وایي دې کې چې وایي چربي ده او بیپسي په بیپسي کې دننه وایي د خنزیر چربي وي او په هر شي کې ته به چې بس د انګریزان تقې پورې نښتې هر شي کې دغه چربي ورچي او دا چینګمان دا واړې چې خوري څه وخت کې دا مشهوره کړې وي په دې کې هم چربي ده. ها که څوک داسې ووایي چې دا پلانې شی بدن ته نقصان ورکوي دا ځان له مسله ده. خو یو شی د حرمت درجې ته رسول
دا ډېره لویه زړورتیا ده. ما مخکې دا خبره به ذکر کړې وه، موږ چې کله سبق وی معهد کې، نو کم کسان، کم ملکان چې په ښه پوزیشن باندې پاس شوي وو په امتحان کې، اولني دویم دریم، نو هغوی له یو څو هدیې ورکړي. یوه هدیه پکې دا وه چې دوی به خاص ملاقات د سعودي عرب د مفتي سره کوي. نو پای کې زه هم ورغلم. نو هلته به یو کس تپوس وکړي مفتي صاحب نه دا بیبسي وایي. هغوی بیبسي له څه چلی وړي؟ وایي نه دا بیبسي. نو وایي چل وله څه دی؟ وایي بعض خلک وایي چې حرام. وایي څه دلیل دی چې حرام؟ ها که بدن له نقصان ورکوي دغه جدا مسله ده. که ته چاته نصیحت کې چې بیبسي مه څښه دا بدن له نقصان ورکوي، دا صحیح ده، جدا خبره. داسې خو دا چای چې ډېر کې هم نقصاني دی، نه یې که نه دی؟ دی که نه دی؟ ته یو سړي ته وایي چې بهی چای ډېر مه څښه نقصاني دی، بلکې ډېر نه لږ هم نقصاني دی. کم ډاکټر خواله چې ورځي وایي د پویو چای به نه څښي. کم ډاکټر خواله چې ورځي سړي ته دا وایي د پویو چای به نه څښي او خلک یې څښي. نو داسې یو سړي ته ویل چې دې شي کې نقصان دی مې خوره، دا جدا مسله ده. مې څښه دا جدا مسله ده. خو بلکل خبره حرمت ته رسول او په مسلمانانو یو حلال شی حرامول او یو شی چې الله پراخه کړی دا غیره تنګول، دا نامناسب کار دی. عایشه رضی الله عنها څه وایي؟ ګوره زه یم دا مولیان دا کوم چې بې ځایه سختیانې کوي، دوی د پیغمبر د طریقې نه دي خبر. عایشه رضی الله عنها څه وایي؟ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې باید د دوو خبرو اختیار ورکړی شو چې یو پکې غوره کړه. کوم یو به یې غوره کړو؟ اسان به یې غوره کړو چې څو پورې پکې ګناه نه وه. اسان به یې غوره کوو ګوره چې څو پورې پکې ګناه نه وه. زموږ د دې مولیانو یو مزاج جوړ شوی دی، په دې د معنی څوک نه خفه کېږي، خو زموږ د دې علاقو، زموږ د دې پښتنو د مولیانو هم دا مزاج دی، د عوامو هم دا مزاج دی. لکه عوام چې اوس یو بل سره خبرې کوي، عوام مولیان خو پرېږده، او یو کس ورسره لکه مثال کې زیاته و د ده نه مړی اسرائیل ومخېدي وایي، په معمولي خبره. او د ده نه وایي داسې سړی د هندوان به وبخي. مطلب دی چې هندوان ته څه دي؟ هندوان ته ښه دي. او دا د کافر زوی، او دا وایي دی وتی د دین نه. ما تاسو ته کیسه کړې وه، پیر ما سره یو کس ناست و مجلس کې، د اختر ورځ وه، بس هغه د خولې نه پشم روان و، د فتوې لګولې. یو بس د یو کس خبره به کړله، ما ته وایي مترد دی. وایي دی مترد دی. ما ته وایي نو ما دا ټکی خو برابر کړه، مترد څه ته وایي؟ وایي دین نه چې وځي. ما خو مرتد. نو ټکی دله صحیح نه دی چې یو مسلمان دی له دین نه وویستو، دا لیوه. او دغه پورې نښته دغه شان موږ سره یو کس و، هغه د دې ایتونو د اولني سرونه به یاد کړي وو. په دې دا خلک ډېر یېرولي دا ایت ته اولنی سر به ووایي یا مخامخ سړي به ویېروي دی چې ته غټ مولا دی. بس یو ورځې بعد شروع کړو، ګرم شو. ما ته وایي چې د مسلمانانو په ملکونو کې په وملم باندې څوک عمل نه کوي، وملم باندې. وملم څه مطلب دی؟ اوس آیت مخکې نه ورته، مخکې صحیح ډول نه ورځي، خو دغه دوه ټکي یاد کړي وملم. وایي د مسلمانانو په ملکونو کې وملم باندې وایي څوک عمل نه کوي. وملم څه شی دی؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. څوک چې د الله په د طرف نه په نازل کړي شوي احکام باندې فیصلې نه کوي، نو دا کافران دي. نو معنی د دې کس دا و چې مسلمانانو ملکونه چې څومره دي دا ټول څه دي؟ ټول کافران دي. عام سړی وګورئ، عام جاهل. نو بیا ما پوه کړو، موږ ډېرې اوږدې خبرې وکړې. نو بیا بلې څه موقع راغله داسې څه کسانو سره راغلی او ناست نو خبرې اترې روانې وې. نو بس دې څه خبره شوه چې لکه دا بعض وروڼه زمونږ چې حدیثو ته بیان کړي، نو
کله وي مذهب او کله وي پلار او کله وي نکاح او کله وي نه دي پوه جاهلان دي زموږ وروڼه دي مسلمانان دي الحمدلله ما ته یا بس شیخ صاحب فلا وربک ولا خبره ده وي تکا ولې دوه ټکي به یاد کړي فلا وربک لا یؤمنون یعنی پیغمبره ستا په رب مې د قسم چې دوی مؤمنان نشي جوړېدی دا هغه وخته پورې چې څو پورې په تا باندې فیصلې نه کړي معنی دې کس دا وا چې دا څومره چې زموږ سره په دې حدیثونو کې لږ اختلافات کوي یا دا مذهب یادوي دا ټول څه دي دا ټول کافران دي او وی فلا وربک ولا خبره بس ما ته دې کې څه پاتې شو پاتې دې کې څه شو بیا په هغې کې ډېرې اوږدې خبرې وشوې ما نصیحت وکړم ګوره ته عامي سړی دا فتوې مه لګوه تا ته چا وي ته فتوې لګوې او سم ته یو مسلمان باندې زر دا روایت پټ کړې نو ما ته وایي چې خلک خو بیا په دوه قسمه یا سوچه مسلمان یا سوچه کافر نو اوس دا پکې وایي تا پکې مونږ اول پیر واورېدې چې وایي ګناهګار مسلمان او کمزوری مسلمان خو یا وایي سوچه مسلمان او یا سوچه کافر نه دا خبره دې غلطه ده او تا ته چا دغه درکړی ته دا فتوې لګوي خو د ځانه نه اورېږي دا خبرې د ملیانو نه اورېدلي ځکه یې کوي یا ما پوه کړو په دې مسله دا زموږ وروڼه دي مسلمانان دي هم زموږ خپلوان دي هم زموږ خلک دي هم زموږ معاشره ده خو که یو سړی پکې په خطا دی او تا ورته حدیث بیان کو او دی وایي چې زموږ مذهب زموږ مولوي صاحب خو نه دي ویلي هغه جاهل دی نه پوهېږي ځکه دا خبره کوي هغه کیدای شي دا شک هم کوي چې دا به د پیغمبر حدیث نه تا به د ځان نه ورته ویلي د هغه په زړه کې دا دي چې زموږ ملا د ده نه ښه پوهېږي او نور ډېرې شبهې ورسره دي کښېنه ورسره په ارام یې پوه کړه دعوت وله ورکړه داسې خبرې مې کولې چې زموږ د خلکو طبیعت هغه داسې دی نو ده په دوه درې ځایونو کې خو دې سړي د کفر فتوې ولګولې او داسې نور موږ ته موږ زموږ خو خواته خو زموږ خواته قسمه قسم خلک راځي داسې بیماران پکې ډېر راغلي دي نو بیا مولیانو مزاج ته وګوره چې دا سپیکر یې مخې ته کېښودی شي که نه دا سپیکر نو د ده بریک بیا نه لګي ما په خپلو د څو مولیانو بیانونه اورېدلي کېدای زما دا خبرې واوري چاته ورسي بیا به رانه ګیله کوي به چې زه یاد کړم زه خو یې نوم نه علمه خو موږ خو بیانونه اورېدلي دي که نه ایو مولوي صاحب بیان مې بله ورځ واورېدو او داسې بیان د پښتنو انتهایي خوښي واورئ خلکو اوس هم لکه د هر شی داسې خوځول ځکه زموږ یو ملګري کیسه کوله وي انډیوال وي هغه د جمعې د خطبې نه راغی کلي کې ویل چې څه کافر مولا و وی ما چې مسلې به ډېرې علمي بیانې کړې وی ما چې څه چلې وکړو چې دا ممبر یې خوځه و داسې سم وی ما ورته چې څه یې ویلي دي وی د سپیکرونه سمه غړمبه ویست نو زموږ د خلکو دا مولیان خوښ ته وي د سپیکر نه غړمبه وویسته ممبر یې وخوځو او سم درز او دا یو سړی د مولا صفت کوي په دې کې وي قرآن او حدیث یې بیان کړو مسله یې واضح کړه ماشاءالله دومره ښکلی بیان یې وکړو یاره ایماني بیان و موږ ورته ټول وجړلو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو د صحابه کرامو شان یې بیان کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس دوی دا مولا خوښ دی ښه چې ګرم وي او چغې وایي او دا ممبر د له وخوځي او د کفر فتوې ډېرې لګوي دا مولا زموږ د خلکو ډېر خوښ دا زه تاسو ته نن حقایق بیانوم نو هغه مولوي صاحب دا وایي په بیان کې وی چې څوک د سګرټ یو کش راکاږي یو کش نو د څلوېښت ورځې لمونځ نه کېږي نو ډېر په تعجب کې زه لاړم دا خو ډېر لوی جرأت ته داسې خبرې کول ډېر لوی جرأت ته داسې خبرې کول او بیا داسې نورې ډېرې مسلې بعض په وړه وړه خبره باندې سړی ګناهګار کړي او بعض چې دی یو کار به جایز هغې ته به حرام ووایي بعض ورته مکروه ووایي نو د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي دې ته وایي تشدد او تنطع کوم ځای کې شریعت سختي کړې هلته به کوو هغې کې در سره متفق یم
شریعت مسله سخته بیان کړې ما ورته به یې سخته ویل خو چې شریعت کې یو خبره پراخه وي نو په خلکو باندې مه راتنګوه لکه زموږ یو ملګری و د جمعې په ورځې ما ته ووایي چې ما سره ځو مخکینۍ خبره جمعې په ورځ نه اختر په ورځ عفوا اختر په ورځې ما ته ووایي چې ځو زمونږ ډیرې ته ته موږ سره لاړ شم چې ځو لاړ به شم چې زه لاړم هغه کسانو سره مې غاړې مې لو کړې په خیر او اختر دې مبارک شه او څنګه یې او خیریت هغه ټول حیران دي ما ته ګوره بیا چې زه کېناستم ما ته ووایي شیخ صاحب دا غاړې ملول به کښتي ما ولې چې جلې ما خو ملو کړه د کښتي وایي ده خو موږ د دې نه لوړن کړي اختر ته وایي چاته مبارکي نه شو ویلی اختر دی چاته غاړه نه شو میلاولی که غاړې میلاوو یو راباندې فتوا لګوي چې دم بدعت وکړو که چاته وایو چې اختر دې مبارک شه یو ګړز وایي چې دا خو صحابه کرامو نه دي ویلي دا ته م ولې د غاړه دې میلاو کړه بیا دې وایي اختر دې مبارک شه نو دا شتي نو ما دا خو عادات دي د خلکو داسې عبادات خو نه دي دا خو د خلکو عادات دي او عادات چې کله د شریعت سره ټکراو نه خوري نو په هغې خو هېڅ خبر نه کوي سړی پرې عمل وکړي د هر قوم خپل عادات دي څوک غاړې میلاوي څوک یو بل سره د مخ ته نینګی لګوي څوک پوزي جنګوي څوک لاسونه یو بل ته په اوږو ږدي څوک څه کوي څوک څه کوي دا د قومونو عادات دي نو هغه چېرته دغه کسې خواله تللی و هغه ورته دا ویلي چې بوی په شریعت کې د هر څه دی نشته نه غریبانو باندې هغه اختر یعنې موږ چې ورغلو چې مازدیګر ټیم و د مازدیګر پورې به څومره میلمانه راغلي او دوی ورته دقې شان ناست وو او بیا پښتانه خو ګوره یو بله فایده درته ذکر کړم دا موضوع زموږ نه ډېره اوږده شوه د سختۍ دا خو لکه خیر فایدهمنه به یو بله مسله ته ذکر کړم یو ځای کې چې کار کې یو خلک په یو مسله پوه کوي د هغه وخته پورې به په دې مسله باندې داسې عمل به داسې نه کېږي چې څو پورې دا خلک ټول په دې مسله پوه کړي وي دا خبره یاده کړئ لکه مثال به یې درکړم اوس قرآن کریم اووه قرات شتي لس قرات هم شتي او زه اوس ودرېږم مانځه کې شروع کړم په بل قرات کې صحیح شو چې هغه د پیغمبر نه ثابت دی یقیني او په هغې کې شروع کړم او دا خلک نه قرات پیژني نه اووه قرات پیژني نه لس پیژني نه دا خبرې پیژني هغوی به څه وایي څه به وایي هغوی قرآن یې بدل کړو طریقه څه وه نه طریقه څه وه خو صحیح شو طریقه د پیغمبر ده خو طریقه صحیح څه وه دې ټیم اول د عوام پوه کړی وی دوی ته یو څو درسونه کړی وی چې بهی ګورئ شریعت کې قرات هم شتي په قراتو کې اختلافات هم شتي او دا ټول د پیغمبر نه په صحیح سند سره راغلي دي شاید قرات نه کم چې صحیح قرات دي کم چې متواتر موږ ته رارسېدلي د هغې نه بعد بیا دا کار وکړه اوس زموږ پښتانه خو سادهګان دي هغو خو اختر کې یو بل سره غاړې میلاو کړه یو سره غاړه میلاو نه کړه بیا دې ځان له بله دښمني وکړه او اختر مبارکي او ته اکدم هلته ورغلې و هغو ته دې ووایي ډېرې ورته چې ګورئ نشتي او په هغوی اولنی اختر دقې شان راغی چې څوک راځي غریبانان هم اریان ګوري او دوی ورته هم ناست دي اریان ګوري او که څه رړقې یو خو مولي صاحب خو زرخوا کې ناست دی د هغه دې یاري نه څه نشي ویلی نو بیا ما ته هغه یو ملګری پکې ما سره ووتو ما ته ووایي دی چې درغه ماسپښین وي در ووتو کته درغه ستاسو طرف ته نو په هغه ټایم کې موږ پکې بیا شروع وکړه غریبانان نه دي پوه په دې مسله باندې او دومره سختۍ ته څه ضرورت دی ضرورت سره دومره سختۍ ته یو خبره الله پراخه کړې ده نو هغه څه کول پکار دي حق شان پراخه پرېښوده پکار دي دا خو د الله بندګان دي الله پې مین دی الله د دوی لپاره اسانتیا جوړوي ته څوک یې تا له چا دا اختیار درکړی چې ته په دوی باندې سختي راوله چا دا اختیار تاله درکړی چې ته په دوی سختي راولي
بعض مولیان به یو سنت کار به په هغې کې به دومره سختي وکړي چې ته به یې له منډه واجب دی او چې څوک یې پرېږدي د سنت کار نو له منډه ګناهګار یې کړي او تر دې چې د فاسق او د فاجر نوم پرې کښېږدي نو په دې مسلو کې احتیاط پکار دی. لکه ما د یو مولا بیان اورېدو اهل بدعو کې و و دې سختۍ ته ګوره بیان موضوع ډېره ښکلې و چې ږیره پرېښوده دا په مسلمان نارینه باندې واجب دی دی موضوع. نو په منځ کې څه وایي وایي کوم سړی چې ږیره وخرئ او په شیشه کې ځان ته وګوري او په زړه کې ارالو چې زه ښکلی یم یا ښکلی ښکارم د ده نه ایمان لړ کافر شو او بیا چې څوک ده سره په لاره کې میلاویږي او چا ده ته ووایي چې ماشاءالله نن ډېر ښکلی ښکاري نو دا سړی کافر شو او د دې خریلي مخ ته کته د دې سره ایمان کمزوری کېږي. نو ما پاتې څه شو خریلي خو زموږ هر طرف ته تاویږي را تاویږي د ګورې خلکو ږیرې واړي اوس څه وکړو په سترګو پټۍ ولګو مونږ خو راضي نه یو د هغوی په دې ګناه باندې خو اوس وکړو څه تا سره په دې څه دلیل دی مولوي صاحب چې دې سره ایمانونه ختمېږي بیا تا دا سړی په دې کافر کو په دې ته ایمان ختم کړو چې هغه وایي زه ښکلی ښکارم په دې څه دلیل دی یا چا چې ورته ووایي چې ته ښکلی ښکارې په دې دې هغه کافر کو په دې څه دلیل دی. موږ دا نه وایو چې ږیره پرې لرې کول دا جروا دي صحیح ده دا مسله بیان که مناسب چې کومه سختي شریعت کړې دا پکې وکړه خو حدودو نه اوړېده له منډه خلک کفر ته ویسته دا خو نامناسب خبره ده که نو په دې باندې خبره زمانه ډېره اوږده شوه خو دا دی چې لږه ضروري وه. نو یو عمل څه شو التنطع په دین کې سختي کول بې ځایه او بار بار دا خبره ما منځ کې وکړم چې شریعت کوم ځای کې خبره سخته کړي موږ به هملته خبره سخته وو خو چې شریعت پراخه کړي نو ما تا سره دا اختیار قطعا نشتی چې موږ هغه پراخه خبره هغه تنګه کړو دا زما تا سره دا طاقت نشتی.